ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د فوتوشاپ ننني درس ته. غواړو په ننني درس کې د اجسټمنټ لییر د بلیک اینډ وایټ له آپشن څخه استفاده وکړو چې څنګه کولی شو خپل تصاویر تور او سپین حالات ته واړوو. نو په دې اساس راځو خپل تصویر انتخابوو. مثلا زه دغه تصویر لرم، د اجسټمنټ لییر آپشن کې د بلیک اینډ وایټ آپشن انتخابوم. تاسو وګورئ مجرد د دې چې زه دغه د بلیک اینډ وایټ آپشن انتخاب کړم، زموږ او ستاسو تصویر تغییر کوي. موږ او تاسو کولی شو چې خپل تصویر ته د بلیک اینډ وایټ یا هم تور او سپین حالات ورکړو. او دلته زموږ او ستاسو په تصاویر کې کوم رنګونه چې استفاده شوی ده، ټول دغه رنګونه موږ او تاسو ته دغه خپله د مصنوعي ځیرکتیا د فوتوشاپ لیست کوي او موږ او تاسو ته یې راباسي. هر هغه رنګ یا هر هغه برخه چې موږ او تاسو غواړو د هغې دغه شدت ډېر کړو، موږ او تاسو ته دغلته آپشن کې راکړی ده. که چیرې زه دا یو ځل بند کړم، تاسو وګورئ موږ او تاسو دلته سور رنګ هم لرو، نارنجي رنګونه هم لرو، ژیړ هم لرو، آبي هم لرو. د مختلفو رنګونو هغه مثلا موږ او تاسو اوس راځو دغه آبي رنګونو د دوی شدت ډېروو. زه راځم بېرته دا اضافه کوم. که چیرې تاسو وګورئ وینئ هغه آبي رنګونه چې موږ او تاسو ورته ورکړی وو، د همغه برخه ډېرېږي. که چیرې اوس راشو دغه ژیړ رنګ ته وګورئ، مثلا دغه ځایونه ژیړ رنګ لري، زه بېرته راځم دغه ژیړ رنګ د دې شدت ډېروم. تاسو وګورئ دغسې هر هغه وضعیت چې تاسو ورته ورکړئ یا هر هغه پینلونه چې تاسو ګورئ، دغه پینلونو په واسطه موږ او تاسو یې وضعیت بدلولی شو. اوس هم راځو مثلا دغه ژیړ رنګ ته، تاسو وګورئ یا سور رنګ ته یا دغه رنګ ته که چیرې تغییرات ورکړي، دغسې موږ او تاسو کولی شو ورنه استفاده وکړو. راځم په دغه بل تصویر کې قدرمنو لیدونکو، دې کې هم دغه بلیک اینډ وایټ اعمال کوم. خو اوس دلته که چیرې تاسو غواړئ په دغه برخه کې مثلا تاسو غواړئ دغه رنګ دغه برخه شدت یې ډېر واخیستل شي، یوازې د همدغې برخې د ټول تصویر نه، نو تاسو کولی شئ چې دلته د دغې آپشن په واسطه چې کلیک اینډ ډرګ د ایمیج ده، دې باندې کلیک وکړئ او د هماغې برخې رنګ راواخلئ. مثلا تاسو دغه برخه غواړئ، تاسو ته ښکاره کوي چې کوم رنګ باید تاسو انتخاب کړئ. دلته دغې آپشنونو ته پام وکړئ، هماغه رنګ موږ او تاسو انتخابوئ. ګوره همدغه اول رنګ موږ او تاسو باید څه کړو، انتخاب کړو. یا مثلا که چیرې هغه نه غواړئ، تاسو غواړئ دغه برخه هغه هم تاسو روښانه کوي، یا دغه تاسو ورته راشئ تغییرات اعمال کړئ. وګورئ هماغسې که چیرې زه د بلیک اینډ وایټ نه دا وباسم، مثلا زه دغه رنګ انتخابوم یا دغه شدت یې ماته مثال په ډول دلته نور رنګونه هم شته دي، خو اکثریت له دغه ترکیب څخه رامنځته شوی. تاسو وګورئ اوس که چیرې زه راشم دا انتخاب کړم، تاسو وګورئ ټول تصویر یې هماغسې شکل ځان ته غوره کړ. اوس که چیرې دا انتخاب کړو، راشو دغه طیف تغییر ورکړو، دغسې خپله حالتونه یې بدلېږي او موږ او تاسو ورنه کولی شو چې مختلف حالات ورته ورکړو. راځم همدغه بلیک اینډ وایټ آپشن په دغه تصویر باندې یو ځای اضافه کوم، یو بل تخنیک ورنه استفاده کوو. راځو بلیک اینډ وایټ کې دلته تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو، زه دا لییر بندوم، دغه تنت وهم کالر یې بدلوم. د ټول تصویر مثلا زه راځم دغسې یو کالر ورته انتخابوم، دغه موقعیت ته ځای ورته ورکوم. اوس وګورئ که چیرې زه دا پې اعمال کړم، وګورئ ټول تصویر زموږ او ستاسو همدغه رنګ واخیستي. که چیرې بیا زه راشم مثلا دغه تصویر انتخاب کړم، هر هغه برخه چې موږ او تاسو ورته غوره کوو هماغسې شکل ځان ته نیسي، هماغسې شیپ او زموږ او ستاسو تصویر هماغسې غوره کېږي. او تاسو کولی شئ شدت یې هم بیا همدې څخه کنټرول کړئ. مختلف رنګونه او مختلف حالتونه تاسو ورته کولی شئ چې ورکړئ. نو قدرمنو لیدونکو، دا زموږ او ستاسو د ننني مبحث چې د بلیک اینډ وایټ آپشن و، په اخره کې بیا هم تاسو هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت، ښه اشاره.